په بل روایت کې راځي د سیدنا نواس ابن سمعان رضی الله عنه سره روایت وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړل چې ښه کارونه کم دي او بد کار کم یو دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مختصر دوه ټکو کې جواب راکړی دی: البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی نفسک وکرهت ان یطلع علیه الناس. وایي ښه کار دا دی، ښه بهترین اخلاق، ښه اخلاق چې سړی د ښو اخلاقو خاوند دی، دا بس نیکی ده، دا د ثواب کار دی، دا د انسان دپاره چې کامیابي ده. او بد کار چې دی هر هغه شی چې ته په خپل ضمیر کې دا وایې چې خوند نه درکوي او په دې دام خوند نه درکوي چې بل څوک ورباندې خبر چې بس دا بد کار دی مې کوه، چې دا د زړه غواړي چې زما په دې کار، زما په دې خبره بل څوک نشي خبر، بس دا بد کار دی پرېږده، بس دا هغه ښه دی یا بد. ښه اخلاق حسن اخلاق دا بس ښه دي، دا نیکي ده، دا د ثواب کار دی. او هغه چې هر هغه شی چې ته دا نه خوښوې چې زما په دې شي دی بل څوک خبر شي، دا بس بد کار دی یا بد اخلاق بد شی دی، بس پرېږده، دا بس ته له چیز څخه خلاصوي، د ګناو څخه خلاصوي.